اکثر خلکو کې د آیرن کمی وي، یعنی د فولاد کمی وي، آیرن ډیفیشنسي چې څه ته وایي. داسې کیلشیم وایټامین ډي استعمال ډېر زیات کېږي. کو د چا د سرمنې د سکین مسله وي، لکه مخ باندې دانې راخیږي یا داغونه وي یا بیا ویښته یې وځي، چې کو تاسو ته دا پته نه وي نو کو تاسو دا دوی په غلطه طریقه باندې استعمالوئ نو بیا به د دې دوی فایده نه کېږي، ځکه چې دا بیا د معدې نه په هغه مقدار کې جذب کېږي نه څنګه چې پکار وي. د آیرن دوی باره کې دا ډېر اهم پوینټ دی. کو دا تاسو د پیو یا د پیو نه د جوړ شوي سیس سره د دې استعمال کوئ نو دا به بالکل نه جذب کیږي او د دې به هیڅ قسمه فایده تاسو ته نه ملاویږي. د پیو نه ملک شیک جوړیږي، لکه د کیلې ام جوس جوړیږي، پیو نه کافي جوړیږي، زنک په نهاره باندې اخیستل دي او میګنیشیم په مړه باندې اخیستل دي. ډیره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما نوم ډاکټر شهریار دی او زه نن تاسو سره زموږ په معاشره کې چې د طاقت د دوایانو یعنی د ملټي وایټامینز په کوم طریقه باندې استعمال کیږي د هغې باره کې خبره کوم. اکثر خلکو کې د آیرن کمی وي، یعنی د فولاد کمی وي، آیرن ډیفیشنسي چې څه ته وایي. نو په ماشومانو کې خو د دې عام وجه د چینجو کېدل وي او داسې غټو کې زنانو کې خاص کر په پریګننسي کې، یعنی چې کله حمل وي، ماشوم په ګېډه وي یا چې بیا بیماری د چا زیاتې وي یا یې ورځې ډېرې وي نو هغې کې دا ډیفیشنسي ډېره عام خبره ده. نو دې دپاره دوی بیا د آیرن د فولیک ایسډ او داسې دوایانې خوري. داسې کیلشیم وایټامین ډي استعمال ډېر زیات کېږي، ځکه چې نن سبا کارونه ټول په کور دننه دي، دفتر کې کارونه دي، کورونه هم داسې شو چې نور پکې نه لګي، نور ته د خلکو ناسته کمه شوه، چونکې دا وایټامین ډي قدرتي طور پر سرمنه د نور نه جوړوي. خو چې کله د کومو خلکو نور ته ناسته پاسته نه وي یا ټایم هغومره نه تېروي نو بیا د دې کمی راځي خلکو کې. اکثر د خلکو پټې جوړونه هډوکي خوږیږي، نو دې صورت کې بیا کیلشیم وایټامین ډي ډاکټران ورته پرسکرایب کوي او هغه خلک خوري. همداسې کو د چا د سرمنې د سکین مسله وي، لکه مخ باندې دانې راخیږي یا داغونه وي یا بیا ویښته یې وځي، نو دې دپاره اکثر زنک یا بایوټین چې وایټامین بي 7 دی دا خوري. وایټامین بي کمپلیکس خلک خوري، میتیکوبال بي 12 کوبالمین ډېر خلک پیژني، عام استعمالي کېږي خاص کر په شوګر مریضانو کې. داسې نور چې د رګونو مسلې وي یا اکثر چا کې د دې وایټامین کمی وي، پیدایشي هم دا مسله کېدلی شي، پرنیشس انیمیا ورته وایي. دغه شان بیا زنک خلک خوري، میګنیشیم خوري. زما پوینټ دا دی چې دا دوایانې خلکو ته دا پته نه لګي چې کومه دوایي په مړه باندې خوړل دي، کومه په نهاره باندې خوړل دي، د پیو سره خوړل دي، که د اوبو سره، او په کوم وخت کې خوړل دي. دا معلومات انتهایی ډېر زیات ضروري په دې وجه دي چې کو تاسو ته دا پته نه وي نو کو تاسو دا دوی په غلطه طریقه باندې استعمالوئ نو بیا به د دې دوی فایده نه کېږي، ځکه چې دا بیا د معدې نه په هغه مقدار کې جذب کېږي نه څنګه چې پکار وي. نو اکثر خلک دوایانې هم خوري او فایده مو ته نه کېږي، څه تبدیلي پکې نه راځي، نو د هغوی په یو سوچ کې پرېوځي چې یاره ما کې څه مسله ده یا ما کې څه خاص کمی دی یا زما دا مسله ولې نه حل کېږي، د پریشانۍ کې پرېوځي. نو دا معلومات ډېر زیات اهم دي، پکار ده چې دا تاسو ټولو ته پته وي. ټول اول د آیرن د فولادو باره کې خبره کوم. د آیرن دوی باره کې دا ډېر اهم پوینټ دی چې دا به تاسو د پیو سره یا د پیو نه د جوړ شوي شیزونو سره، لکه د پیو نه چای جوړیږي، د پیو نه ملک شیک جوړیږي، لکه د کیلې ام جوس جوړیږي، دغه شان د پیو نه کافي جوړیږي، دغه شان عام ډایرکټ پیو سره هم تاسو کولی، دا به بالکل منع دي. کو دا تاسو د پیو یا د پیو نه د جوړ شوي سیس سره د دې استعمال کوئ نو دا به بالکل نه جذب کېږي او د دې به هیڅ قسمه فایده تاسو ته نه ملاویږي. نو په دې کې خلک اوس وایي چې دا به څنګه خورو. کو په نهاره باندې وي ته لکه سحر کې د ناشتې نه ګنټه مخکې تا د خوړلی شي، کو تا فرض که ناشته کړې وي په هغې کې تا چای څښلی وي نو بیا به ته 2 ګنټې صبر کې، نو د پیو نه د جوړ شوي سیز او د آیرن د فولادو دوی په منځ کې 2 ګنټې فرق پکار دی. کو په نهاره یې بیا ګنټه مخکې هم ټیک ده، خو که په مړه باندې بیا 2 ګنټې پس پکار دی. راځه په وایټامین ډي له. وایټامین ډي خلک ډېر عام طور پر د استعمال کېږي، ټول خلکو ته د وایټامین ډي د دوایانو پته وي، خو چاته دا پته نه وي چې دا دوی د فیټ سره یعنی د غوړو سره د دې جذب کېدل کېږي. دا یو فیټ سالبل وایټامین دی. د دې خبرې دا مطلب دی کو دا تاسو څه ټیم کې چې دا خوري او هغه ټیم کې خوراک ته کې په خوراک کې ستا غوړ شامل وي، لکه خاص کر د سحر په ناشته کې زمونږ اکثر پراټه وي، انډه وي، ملۍ وي، پیره وي یا کوچ وي، نو دغه دې شیزونو کې فیټ زیات وي، دې سره دا ډېر په اسانه باندې جذب کېږي د معدې نه او ډایرکټ وینې ته ځي او هغه مقدار د دې پوره کېږي. کو دا تاسو په نهاره باندې خورئ یا دا تاسو د غوړ شي سره نه خورئ دا به بیا د معدې نه جذب کېږي او د دې به څه فایده تاسو ته نه میلاویږي. دغه شان بیا راځم وایټامین بي کمپلیکس له، ریویټیل بي یا داسې نورې دوایانې څومره هم چې دي دا خلک خوري، د دې په نهاره باندې اخیستل او د اوبو سره اخیستل ډېر زیات ضروري دي. زنک خلک خوري، نو زنک هم په نهاره باندې اخیستل دي، کو په نهاره باندې وي نو 1 ګنټه مخکې او کو خوراک نه پس وي نو بیا 2 ګنټه انتظار دی، د هغې نه پس زنک اخیستل دي.
میګنیشیم خلک اخلي، دا د انسان خوب هم ټیک کوي. کو د شپې ته د ډوډۍ نه پس لکه د ډینر نه پس ته دا خوري نو ستا به د شپې آرام هم ډېر ټیک وي، په سکون به وي، ستا سلیپ ډسټربنس به نه وي، لکه ته به خوب کې بار نه پاسې او دغه شان سهار به ته ریلیکس وي. نو دا یو څو ډرګس پکې یادول ډېر زیات ضروری دي. لکه فولاد چې کوم دی هغه د پیو نه یا د پیو نه جوړ شوي شي سره نه اخیستل، دا بالکل منع دي. دغه شان وایټامین ډي چې کوم دی هغه ستا د فیټ سره یعنی چې کوم شیزونه کې غوړ وي هغې کې اخیستل ضروري دي، لکه پراټه شوله، انډه، پیروی یا ملایي شوله. سهار کې ناشته کې لکه ته وایټامین ډي په اسانه باندې اخیستلی شي. وایټامین بي کمپلیکس چې څومره هم دوایانې دي، کو هغه میتیکوبال دي یا کو دا نور څومره په هغې کې ډېر وایټامینز وي، بایوټین وي، B7 څنګه ما تاسو ته سټارټ کې ویل ویښتو دپاره خلک استعمالوي یا سکن دپاره، هغه په نهار باندې اخیستل دي او د اوبو سره اخیستل دي. زنک په نهار باندې اخیستل دي او میګنیشیم په مړه باندې اخیستل دي. ډېره مننه.